السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین، زه تاسو عوامي مسایل کې یو ځل بیا حاضر یم او د عوامي مسایل نننی پروګرام کې موږ راغلي یو بازي خیل ته. بازي خیل چې کوم مسایل دي د دې چې کوم محرومیان دي د کم ټیم نه دي څومره وخت نه دا مسایل دلته موجود دي او د دې د تدارک لپاره د دې نو منتخب چې کوم چیرمن دي ناظم دي هغه څه کارکردګي ده د دې باره کې موږ خبره کوو، تاسو ملاقات کوو د دې خاغلی حاجی امجد خان صاحب سره ناظم دي د دې ملاقات ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ناصر بروري صاحب، هرکلی تاسو ته ډېر زموږ هرکلی د کلي ته راغلي او زموږ اواز مخکې وړاندې کوئ، تاسو ته هرکلی وي. وعلیکم السلام. ډېره شکریه جی. حاجی امجد خان صاحب دا راته ووایي چې یاره ستاسو سیاسي بیک ګراوند څه دی؟ د سیاست کله نه راغی او څنګه راغی؟ سیاسي بیک ګراوند خو زموږ داسې خاص نشته دی. مونږ د دې علاقې یو عام باشنده په لحاظ باندې یو کنه. صحیح. زه خپل ځاني ما ډېر وخت بار دی سعودي کې. ٹھیک. د علاقې ته راغلو نو دغه ټایم کې د الیکشن دا دور شروع او د علاقې دا خلک چې کوم زموږ د مشران دي دا روچت شو او بس یو نوم یې وغوښتو چې یو کس زموږ د خپلې حلقې نه روچت شي ودرېږي. ٹھیک. نو چار دقیقې زموږ د علاقې د مشرانو دې زموږ نوم ورغو او ښه په اتفاق سره موږ سره ودرېده او د لکه بس هغه الیکشن موږ په اکثري ډېر په ښه هغه باندې اکثریت سره وګټلو او شکر دی بیا لکه دې نه پس اتحاد وکړو. صحیح. پی ټی آی شکر دی لکه اوس ښه د اواز اورېدل کېږي. صحیح دی. دا پهله ځل تاسو راغی، پهله ځل یعنی پهله ځل ودرېدلې او پهله ځل سلیکټ شولې؟ او جی د خلکو په تاسو باندې ډېر غټ غیرت کړی دی. ډېر کافي زیات. زه د خپلې حلقې د خلکو ډېره شکریا ادا کوم او ډېر ته خوشحاله یم. لکه پهله ځل یو انسان سیاست قدم کېږي نو هغه ډېرې محرومي او ډېر دغه سره وخت تېرېږي که نه، لکه ډېر ټایم تېرېږي ورسره او ما سره د علاقې د خلکو ډېره منډه والې ده او په پیرني ځل باندې موږ سره ووټ هم راکړو، رالی غوښتې هم دی، مخکې منډه هم والې ده. نو زه د علاقې خلکو شکریا ادا کوم. صحیح دی جی. حاجي امجد خان صاحب دا راته ووایي چې یاره د بازي خیل د محرومیانې کم ټیم نه دي او د دې حلقې مسایل څه دي؟ مسایل خو ډېر دي، لکه دا پسمانده علاقه ده بازي خیل جی. په که د روډونو لحاظ سره وي او که د کوڅو لحاظ سره وي، که د نکاسۍ لحاظ سره، د بجلۍ یا د ټویلونو د ګیس مسایل خو ډېر دي. خو اوس پې زموږ کار روان دی د خیره. د ایم پی ای صاحب په ترو، د ایم ایل ای صاحب په ترو، فضل الله حاجي فضل الله صاحب او ناصر موسیزی صاحب نو ډېر سپورټ را سره کوي، ډېره منډه را سره وي. نو انشاءالله تاسو ګرځېدلی نه دې علاقه کې دا مین روډ باندې کار شروع دی، د خیره کېږي، نیم شوی دی، نیم پاتې افتتاحي پروګرام هم شوی دی او صرف سپلټ پاتې دي. او که نالې وګورو نو نالې هم کېږي د خیره او ګلیانې مو شوي، نو ډېر کار را سره وشو د خیره حال شو. صحیح ده. امجد خان صاحب دا راته ووایي چې یاره تاسو لکه دې نه مخکې سیاستدانانو په دې بازي خیل علاقه کې چې دی څه کار وغیره نه دی کړی داسې خاص کارونه شوي دي، خو لکه داسې دي چې بس خاص لږ کارونه شوي لږ شوي دي که نه. او مخکې هم چې کوم ممبران تېر شوي دي نو هغې هم خپل وس مطابق خواري کړې ده، خو هغه شانتې کار نه دی شوي چې د حلقې سترګې پې یخې شي. هغه محرومي یې ختمه کړې نه ده. انشاءالله کوشش مو همدا ده چې انشاءالله چې دې پیریډ کې به که فل نی نو څه ځای پورې خو به ورسېږي. دا چې کوم ستاسو پیریډ دی په دې کې به تاسو کوشش دا کوئ چې کوم داسې کارونه دي حاجي امجد خان صاحب چې هغه تاسو وایي لکه میډیکل ډسپنسریانې وغیره یا سکولز، ګیس، بجلی، انعکاسي، روډ سټرکچر، کم داسې کار دی چې هغه فوري طور سره ضروري؟ روډ سټرکچر خو تاسو ویلې چې یاره افتتاح ماشاءالله وشوله او بلکې دا مین روډ هم ما وکتلو د دې چې لږ ښایسته جوړ شو. کم غلو کې چې موږ راتاویږو غلې څو غلې پخې شو؟ تقریبا 17 غلې پخې شو. 17 غلې پخې شو. دواړو ایم پی ای ایم ایل ای په فن باندې
ټیک تاسو څه د ام پی ای نه واخیستو څه منې نه واخیستو چې ناصر موسازی او حاجي فضل الله صاحب هغې نه تاسو چې دی نو دا څه په هغې باندې وکړو څه په بل باندې ټیک جي کم داسې کار دی چې هغه تاسو وایي چې فوري طور سره دی حل چې دی دا ډېر زیات ضروري دی حل خو دوه قسمه محرومۍ خو نن سبا خو د هر علاقې دي او بلکې دا زموږ د ټول پاکستان دي دا یو ګیس او یو بجلی نو خو زمونږ د حلقه چې کوم دا په دې ګیس باندې ډېره محرومه ده میټر هم لګېدلی دي پیپینګ هم شوی دی ګیس هم رابرېښی او څه حده پورې خو بیا بل شو پریشر یې نشته دی نو کوشش هم دا دی چې دغه د ام پی ای منې صاحب باندې په ترو باندې د دې ګیس پریشر برابر کړو بله غټه مسله پکې د بجلی بجلی هفته دغه ورځ کې 24 غنټو کې تقریبا 1500 غنټې خو وینه او 3-4 غنټې چې کوم دي دا بس داسې راشي چې کله وي کنه خو د ام پی ای په تر باندې موږ اوس نوی فیډر باره کې افتتاح کړی به ذخیل فیډر فنډینګ پیسې ورته جمع شوي دي انشاءالله چې په میاشت نیمه کې به دې حل وځي نو نوی فیډر به زموږ د حلقې ته ولګي لپاره صحیح ده جی دې کې لکه د بجلی پر 14 غنټې دا نشته دی نو دا خو څه ډېر زیاته نه ده ډیره کافي ده خو هلته لوډ پې ډېر زیات دی فیډر باندې لوډ ډېر زیات کېږي نو نوی فیډر د ام پی ای صاحب په ترو باندې حاجي فضل الله صاحب په فنډ باندې انشاءالله کې داخله شوې ده او د میاشت نیمه کې به دې محل وځي صحیح ده جی دا راته ووایي چې یاره ستاسو حاجي امجد خان صاحب زیات سپورټ څوک کوي د دې علاقې د کارونو دپاره د زیات سپورټ د حاجي فضل الله صاحب او ناصر موسازی ام پی ای صاحب دواړه تاسو سره سپورټ ښه دی ښه مضبوط سپورټ دی مطمئن یې ترې ډېر دی مطمئن دي خلک څه وایي خلک نن سبا ستاسو د علاقې خلک د پی ټی آی نه مطمئن دي ستاسو د حلقې خلک زموږ د حلقې خلک خو لکه اول خو مایوس یار انسان د یو انسان کوم ضرورت یې ونه پوره کېږي نو که ته هر څومره هغه علاقې ته لاړ شي راشي یا د هغه نه د اوږد مطالبه کې نو هغه شانتې سپورټ تاله نه درکوي چې کوم د هغه خواهشات دي او کوم د هغه ضرورت دي پوره شوي دي نو انشاءالله زیات ضرورتونه چې کوم د حلقې د خلکو د هغه پوره شو او لږ شانتې پاتې تقریبا 50% پوره شو 50 پاتې او انشاءالله چې دا به الله وکړي چې دا به پوره شي نو انشاءالله چې دواړه به بیا راځي خیر صحیح دی جی امجد خان صاحب موجوده سیاسی صورتحال باره کې تاسو څه وایي د پی ټی آی ورسز 13 جماعتونو پی ډي ایم دې باره کې تاسو څه خیال سیاسي داسې نه چې دا خو لکه یو سیټ ته پی ډي ایم دی د 13 جماعتونو پارټي یو سیټ ته یوازې عمران خان دی حق که وګورو نو حق پی ټی آی کې عمران خان شوی مخکې زیاتې شوی دی او عوامي چې کوم خوښه ده نو انشاءالله چې عمران خان سره نو انشاءالله بیا هم راځي بخیر دا خبره خو به هغې هم کوي چې موږ په حقه یو او پی ټی آی والا هم کوي نو کوم داسې مخصوص خبرې دي د عمران خان چې هغه تاسو وایي چې یاره دا د دین مختلف دي لکه کم داسې کارونه به د عمران خان چې یاره تاسو پې خوشحاله او تاسو وایي چې نه دا کارونه چې دی دا په پی ډي ایم کې نشته رهنما خو په هغې کې هم 13 رهنما دي هغې هم دعوه شته عمران خان په دې کې فرق څه تاسو ګورئ فرق خو به زه لکه خپل ځاني د عمران خان خو لکه ډېر غټه سطح باندې خبره زه به لنډه خبره دا وکړم د حاجي فضل الله صاحب او د ناصر موسازی صاحب په تر باندې ځکه چې زما زیاته واسطه ام پی ای منې سره ده که نه نو لکه مخکې زموږ د حلقې د مشران چې کوم دي دا هر یو په دې کې پي کې باندې د خیبر پښتونخوا باندې د هر یو حکومت ویشتل حکومت تېر شوی دی پیپل پې تېر شوی دی بلکل په جمعیت پې تېر شوی دی دې ټولو هر انسان هر یو کس لدیتلي زموږ د حلقې د خلکو خو هغه وخت مطابق سره بس اورېدې شوې ده خو حل نه دی راوتی دا خبرې حل کېدو کوشش چا نه دی کړی واحد د پی ټی آی داسې ام پی ای منې دي چې مونږ کله هم ورغلي نو مایوسه پرې نه یو راغلي نو چې کوم زمونږ خواهشي کوم کار لپاره کې مونږ ورغلي یو نو په هغه ټایم سره مونږ مطمئن کړي یو په هغې کې هفته پس یا میاشت پس هغه کار رانه کړی دی نو مونږ په دغه تر باندې مطمئن یو انشاءالله چې مخکې به کار کېږي د خیر
او تاسو خیال دی چې دا به د کسې په د نور ولکو کې هم دا خلک د مطمئني د پی ټی آی د حکومت نه چې کومه پورې لکه زما واسطه ده کومه پورې زه زمونږ خلکو ته مطمئن دي خوشاله دي ٹھیک باقي د هر سړي خپل نظریه بالکل جی بالکل جی امجد خان صاحب درته وایي چې انده حکومت تاسو د چا ګورئ ان شاء الله چې پی ټی آی دی عمران خان پی ټی آی او وجه به صحیح تاسو به ولې ګورئ داسې لکه تاسو زموږ ناظرین ته څنګه دا خبره پروف کولی شي چې یاره پی ټی آی به وي جماعتونه خو نور هم شته مقابله کې نو اخر پی ټی آی کامیابی راز به صحیح کامیابی راز خو ظاهره ده لکه کنن سبا تو ګورې د ګرانۍ لحاظ پېټرول لحاظ ډالر څومره پرون بیا پېټرول ګران شو د ګرانۍ لحاظ سره وړو ګورې غوړي وګوري چینی وګوري نو د غریب سړي لپاره خو اهم شی وړه چینی غوړي دي او خو دې ته نه ګوري چې یاره مالا یا مسلم لیگ نواز شریف کې ناست دی عمران خان کې ناست هغه ګوري دې ته چې نواز شریف څه کارکردګي ده د عمران خان څه کارکردګي ده عمران خان صحیح ده په دې وخت کې 3 کال یا 3 کال حکومت وکړو خو هغه حکومت د مکمل نه و کمپلیټ نه و دا حکومت د پرېښې وې دي او بیا مخکې د کارکردګي ته بیا مخکې بیا سوال یا نشان کېدو نو هغه سوال یا نشان دی خپل د شل 1.5 کال دی حکومت په پی ټی آی او د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي نو هغه څوک نه ججمنټ کې د 3 کال حکومت ججمنټ کوي نو ان شاء الله چې بیا هم راځي عمران خان د خیره تاسو مطمئن چې آینده حکومت د عمران خان دی ان شاء الله زه ډېر شکریه ادا کوم جی امجد خان صاحب تاسو موږ د عوامي مسایل پروګرام د ټیم ورکو جی خوشاله ډېر شکریه ناظرین دا زموږ حاجي امجد خان صاحب د بازی خیل علاقې نه مسایل چې کوم دی هغه ډېره خلک دا خبره چې یو ځکه مسایل ډېر وي او په هغې باندې کار تیزی سره روان وي حاجي امجد خان صاحب وایي چې فضل الله صاحب باقي دغه منډه تړه لږه زیاته ده ناصر موسیزی صاحب د هغې لغونتې منډه تړه زیاته ده نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبرې کوي یو ایم این ای ایم پی ای د یو حلقې له ټایم زیات ورکوي او هغې چې کوم فنډز دي هغه هغې ته ترسیل زیات ورکوي دا خوشحالۍ خبرې دې کې عوام له ریلیف ضرور پکار دی ما د فضل الله صاحب په حلقو کې لکه انټرویوز تاسو عوامي مسایل پروګرام کې تاسو ګوري نو شته دی بعضې ځایونو ته زه تللی یم د هغې سروې شوې ده نو هغې کې فضل الله صاحب اکټیویټیز لغونتې واقعي سیوا دي څنګه چې امجد خان صاحب ویلې اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم